په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې د دغه زمانه لوی محدث لوی مفسر ده پزړونو خې لګيږي په وینا او کې تاثیر ده پزړونو خې لګيږي په وینا او کې تاثیر ده خبرې قیامت دی په مثال د ملغلري د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې دیوا زمونږ د دین د اسلام ستر رڼا ده لدینا سره مینا کړی دا مینا رښتیا ده لدینا سره مینا کړی دا مینا رښتیا ده وینا ویتلی اورم یو لبل دی بهتري د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې همیش کړي د قرآن او د حدیث خاصه درسونه اثر کوي په هر چای د خولي بیانونه اثر کوي په هر چای د خولي بیانونه خبرې په ترتیب کړي وی سالمي برابرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې خواږ اخلاق لري هم په سنتو برابر ده په هر چا باندې ګران ده د هر چا د زړګي سر ده په هر چا باندې ګران ده د هر چا د زړګي سر ده الله دې عمر زیات کړي په حسین ښکاري منبرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې دی زینو تا گلاب دا او دا زینو تا ازغیدا دیدن تای د تګې هم تسکین کټوازیدا دیدن تای د تګې هم تسکین کټوازیدا ارمان مزړه کې دادا چې لما اوس ډیر لري د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې په هر چا باندې لګي خې خوږی لکه شکرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې د شیخ ابو حسن اسحاق پستی پستی خبرې